الحمد لله والصلاة على أهلها اما بعد. تخنیکی او مسلکی زده کړو د دعوت ارشاد د ریاست د تیر 1440 کال د فعالیتونو د لاسته راوړنو مختصره یادونه. دعوت ارشاد ریاست د خپل اهداف مطابق په اداره کې او په ټول مربوطه د زده کړو په مراکزو کې د جماعت سره د لمانځه پوره اهتمام لري. دلته په مرکز کې په ریاستونو کې د جماعت په وخت ملګری ګشت کوي چې څوک د جماعت څخه پاتې نه وي. همدا شانته د لماسپخین د مانځه نه پس ته مختصرا د قرآن کریم د 15 دقیقو دپاره ترجمه او تفسیر، کله کله مختصرا د یو حدیث تشریح. همدا شانته دلته په مرکز کې او په ټولو ولایاتو کې د کارمندانو او شاګردانو لپاره په پوره اهتمام سره د ابتدایي دیني زده کړو فقهي او عقیدوي پوره منظم ترتیب لرو. دلته په مرکز کې د مجاهدین او محافظینو لپاره هم د درسونو ترتیب دی. همدا شانته د پنځشنبه په ورځ باندې د یو جید عالم په توسط سره د نیم ساعت لپاره اصلاحي بیان کیږي چې الحمدلله د اداري د رئیسانو په شمول باندې ټول کارمندان ډیر په اخلاص او توجه ناست وي ورته. او همدغه شانته د دغه دیني زده کړو په کال کې 2 ځلې په منظم شکل امتحان اخیستل کیږي. په تیر کال کې 2 ځلې امتحان واخیستل شو او دی کال هم ورته ترتیب لرو. همدغه شانتي په مرکز او ولایاتو کې د خپل کارمندانو د دیني زده کړو او د جماعت د پابندي سره سره د سیرت او صورت د اصلاح لپاره ډیره توجه مو دي. پدې کې الحمدلله د سابق نه ډیر فرق راغلی دی. ټول کارمندان دي ته ډیر متوجه شوي دي. سیرت او صورت په نبوي طریقه باندې اصلاح شوی دی الحمدلله تر ډیر اندازه پوری. او همدغه شانتي زمونږ د دغه نوې کال د اعلان مطابق دغه میاشت په آخر کې ان شاء الله د کابل او د ولسوالیو په سطح باندې د امیرینو او د ثقافت اسلامی استادانو او د لیلی د امامانو مدیرانو لپاره چې په مجموع کې تخمینا 160 نفر برابرېږي د دیو لپاره 2 ورځې علمی او اصلاحي سیمینار لرو.